أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ورست الاصل اصل چې دی فی حکم تفکری فحکم کې د فکر کولو بیان خود دې دی چې د پدې کې سوچ سو شکمن سو چې توا ما تکبیر اولا وکي کمینه وکي که تکبیر اولا د څخه پاته سو د پدې کې فکر واهی دونه قدر وخت د فکر پدې کې و چې یو رکن ادا کیږي یا یو واجب ادا کیږي دونه قدر وخت کې دغه فکر نه کوي پر نو بیا پر د باندې سجده سهو لازم ده ثم ورست الاصل اصل فی حکم په حکم کې التفکر د فکر ان منعه کې چیر منع کیدی عن اداء الركن یو د ادا کولو څخه د یو رکن او واجب یا د یو واجب یا د یو رکن د ادا کولو څخه د فکر منع کی چې نه په دې فکر او سوچ کې سوچ ته ما تکبیر وکي کمی نه وکي په دې خبره کې دی ولو دا فکر واهي یلزمه لازمی پر د باندې السهو سجده سهو پر د باندې لازمی وقال بعض المشايخ بعض علماء ان منعه کې چیر دی منع کی عن القراءه د قراءت او التسبيح یا د تسبيح يجب عليه السهو پر د باندې سجده سهو واجب ده و الا کې چیر نکی منع ده دغه فلا بیان ده پر د باندې سجده سهو نه ده واجب وان سلام کې چیر سلام وګرځوي المسبوق مع امامه سره د امام مسبوق هغه څوک دی چې د څخه منځي څه تیر سوی وي هغه یو رکعت وي کدواوي کدرې وي کار څو د څه تیر سوی وي هغه چې منځ جن تیر سوی وي هغه چاته مسبوق ویل کیږي مع امامي سره د امام لا سهو نست عليه پر د باندې کچيري دغه مسبوق چې منځ تیر سوی د امام سلام په وګرځاوي نو خدای به ولاړیږي د په هیره د امام سره سلام یو ځای وګرځاوي نو پر د باندې په دې واجب باندې سهو نست بچ د په یاد سول ولاړ دي چې ما څخه رکعتونه تیر سوی دی ولاړ دي څنګه نو منځ وک سجده سهو پر دغه مسبوق باندې پر د مقتدی باندې بیان است وان سلام کچیر سلام وګرځي بعده ورسته د امام سره یجب واجبیږي کچیر امام سلام وګرځوي د بیا ورسته سلام پس وګرځي نو بیا پر د باندې اخیری چې بیا د ولاړ سي خپل منځ پر کې په اخر کې د بیا سجده سهو کې پر د سجده سهو بیا واجب ده او په الملتقات په مطلقات کې المسبوق اذا هو سلام وګرځي مع امام سره د امام وکبر الله اکبر وکي ایام التشریق د ایام التشریق تکبیرونه هم ووایي مع امام سره د امام سهوا په خطا سره فعليه سهوا پر د باندې سهو ده ګور امام سره یو ځای سلام وګرځاوي د ایام تشریق په ورځو کې چې هغه تکبیرونه د لوی اختر دا ویل کیږي دغه تکبیرونه هم ورسره شروع کړي امام سره بیا ور پیاس چې اوس مال مز خو پاته د زخ مسبوق یم نو چې دی ولاړ سلو بیا په اخر کې سجده سهو کې سلام په ګرځي دی والمسبوق چې دی تابع او متابعت کوي امام هو د امام په سجود سهو په سجده سهو کې کچيري امام باندې سجده سهو لازمه سوی مسبوق سلمز تر سوی ورالی خو د امام په داخل سلو په منځ کې ورسره یو ځای سلو امام پر امام باندې سجده سهو لازمه سوی ده امام چې سجده سهو کوي نو دی هم د امام سره د سجده سهو وکي که څنګه په اخري تحیات کې د ورسره یو ځای سي د سجده سهو د ورسره وکي دا د دی به د امام متابعت پدې کوي و ان قام کچیر ودر دی قبل سلام د مخ د سلام د امام سلام نه دی ګرځول دی ولارس وقرأ یا قرات وکي ورکه یا رکوع وکي ولم یسجد سجده نه وکړي په دغه کې قرات رکوع دواړه وکي سجده نه وکړي حتی سجد الامام سجده کول لسهو د پاره د سهو د سجده سهو کول یتابعه دی به متابعت کې هغه رکوع سجده دی پریږدي بس هغه ولاړ دی پریږدي راشي د امام سره دی په هغه سجده سهو کې دی ورسره شریک سي ويرتفوزو ګډ د پریدرځي قیام هو ولاړ پریدرځي قیام او رکوع دواړه دي پریدرځي بس را دي د سره یو ځای سي او الا متابعه ک متابعت نو کې امام د امام سره یا چې د سجده دی وکي اذا فرغ چې فارغ سي چې د کوم وخت فارغ سو بیا د سجده سهو کې و انسا کچیر خطا وتی په ما پاغ کې یقز چې تیر سوی دی یا چې د سجده دی وکي ایسن دا غره کم چې د کم تیر سوی دی یعنی وز د دوه رکعات تیر سوی دی چې خپل پاتل منځ کوي په داغل منځ کې خطا وتی بیرته به داغه د پاره هم د سجده سهو کوي سجده سهو پر د باندې واجبېږي په دغه دوه اخري رکعاتو کې ګور د امام د رکعاتونو خو د سم وسول چې د کوي په د اخرنی رکعاتو کې د کوي په دې کې کچیر د دسه واجب پاتې سو یا فرض جن وزنده دي نو بیا پر د باندې سجده سهو واجب سول دی بیا سجده سهو عدالت هم کوي په د خپل منځ کې ولا ينبغي مناسبه نه د للمسبوق د پاره د مسبوق هغه څوک چې منځ تیر سوی دي انده يقوم چې ودرېږي اله قضاء و ادا کولو ته ما د هغه سبق به چې پر د باندې د کم منځ تیر سوی دي قبل سلام الامام د مخ د امام د سلام امام سلام نه دی ګرځولې دی ولاړ شول د دې د پاره چې پاتل منځ وکي دا د پاره مناسب خبر نه ده په ان قام کچیر ولاړ سو قبل د مخ اند دی یا فروغه چې فارغیږي الامام امام فارغیږي دغه د مخ دی ولاړ سو من التشهد د اتایات فالمساله
مسله چې ده علی وجوه پر څو وجه باندې ده. ګور امام چې اتحیات نه ده ویلی دی ولاړ سلو نو په دې مسله کې څو وجه شته. اما ان کان یا به وي مسبوقا مسبوق برکعت په یو رکعت سره او برکعتین یا د 2 رکعاتو او بثلاث رکعات یا د 3 رکعاتو. ګور یا به د 1 رکعت مسبوق یا د 2 یا د 3 خدا. فین کان کچیرو مسبوقا برکعت د 1 رکعت مسبوق ان وکا کا وکچیر واقع من قراءته د قراءت څخه بعد فراغ امامه ورسته د فارغې د امام نه دی فارغ سوی دی د قرات سره یو ځای سو واقع سول من تشهود د تحیات مقدار ما تجوز به صلات. ګور امام دون قدر التحیات ویل د چې په هغه باندې المنذ روا کیږي. ګور التحیات د عبد او رسول پر ویل سوی ده د ورسته بار ولر صفات المنذ کاوي نو دا کار چې دی جاز روا دی صلات المنذ د کچیر دا کار وکیل منذ سیدی ویلا کچیر نو لاغه دون التحیات نه ویل چې په هغه باندې المنذ روا کیږي دا بیا فسدت فاسد سود د المنذ. ګور د المنذ بیا د میانه ګر سره لاغه دون التحیات نه هغه په التحیات باندې ځکه نه سیدی ولر صفات المنذ کی کاغه التحیات پر کړه ولا د پات المنذ وکي خود د المنذ صحیح او کاغه التحیات هیڅ شروع کده ولر سود د المنذ فاسد سلو ولی انا قیامه قیام چې د وقراءته قرات د چې قبل فراغ الامام د امام د فارغېدو سمینه تشهود د آیات دغه څخه د مخدي نو لا يعتبر دا نه معتبرېږي د پاره دا معتبر ش خبره نه نشي کولای. وکذا دغه رقم ان کان کچیرو مسبوقا مسبوق برکعتین د 2 رکعاتو دغه د پاره هم دغه حکم دی. و ذکر فی خاقانیه په خاقانیه کې ذکر شوی د رجل سړی صلاه چې المنځ کې ولم يدري خبر نه ثلاثه صلاه 3 رکعات کړي ام 4 کې 4 رکعات کړي صلی المنځ کې په دې کې شک مرسو ته ما 3 رکعات وک کم 4 رکعات وک. قال ویلدی ان کان کچیرو ذالک دغه اول ما صح د اول دغه ولا خطا ولا یعنی دروسه دی نو خطا سوی په منځ کې استقبل راودي ګرځي د المنځ یعنی دروسه دی په منځ کې نه دی خطا سوی اول پلا د خپل ژوندۍ کې نو دی خپل منځ راو ګرځي یعنی اول وار دی ما صح فی عمره په ټول عمر کې پر د باندې دغه اول دغه ده وعليه اکثر المشایخ ټول علما هم اکثر علما پر دی باندې دي چې دی د المنځ بیرته د سر راو ګرځي ځکه د اول خطا ده دروسه دی خطا سوی نه دی. وان لقي کچیر ملاقي سوی ذلك دغه سره غیر بل پلا مرتن یعنی بل پلا هم د دې سره واقع سوی د خطا اوس اتحرى فکر دی وي فین وکا کواکس تحریه فکر ده علی انه پر دی باندې صلی رکعتان یو رکعت کړی دي دا فکر سوچ او یو رکعت کړی دي په رکعتین په 2 رکعاتو کې د 2 رکعاتو په منځ کې وای یو رکعت یزي په زیات کې الیه ودیت رکعتن اخرى بل رکعت ور سره زیات کې ويسجد للسهو د سجده سهو دیم بیا وک وین وکا کواکس تحریه خیال ده یعنی فکر یو خیال پر دی باندې واقع علی انه پر دی باندې صلی رکعتین 2 رکعات المنځ کړی دي یقعد کشیدنی و تشهد اتیات دی و یسلم سلام دی وګرځي و یسجد للسهو سجده سهو دی هم پر دی باندې وک ګوره په دې کې د شکمند یو رکعت کې 2 رکعات دي کچیر د یو رکعت سجود چې یو کړی دي دوم دی ور سره ملګری کې سجده سهو دی وک دا خصيص او کچیر د 2 رکعات سجود چې 2 رکعات کړی دي بس هغه 2 رکعات دی وځي کې پرغه تحیات دی پر کې سجده سهو دی بار بیا پسوک و لم يقع کنه واقع تحریه خیال د فکر د علی شیء پر شی باندې اخذ بالاقل یعنی دا هم نس کېدل چې 2 رکعات کړی دا هم نس کول چې 3 رکعات کړی دا هم نس کول چې 1 رکعت په دې کې فکر نه کړی یعنی بیا د څه چم وکي بیا د اخذ بالاقل د کم څه دی بیا المنځ شروع چې د کم اندازې وین کان کچیرو په صلات په الماضی کې فجر د سحر یجعل ودی ګرځي کانه دا صلاه المنځ کړی رکعتان یو رکعت فیقعد کشیدنی لاحتمال د وجد احتمال د دې احتمال چې یعنی د یو رکعت وکم د فکر وکي چې ګوره دی نه چې دا 2 رکعت بس تحیات دی وي په بل رکعت کې دیم بیا کښې بیرته د تحیات وي د دې احتمال څه دی نه دا ولې د اخره ناسته چې دا فرض ده که فرض ناسته د څه پاتې شي نو خبره المنځ د میانه ولاړ او کچیر فرض ناسته 2-3 واره وسی خو بیا په سجده سهو کې المنځ به په پرس انه دا چې صلی المنځ کړي رکعتین 2 رکعات او په ذخیره په ذخیره کې وای لو شک کچیر شکمن په زوات 4 په 4 رکعاتو چې انا هدا هل هي اوله يعني اول ركعت دي او الثانيه كدوم دي يقعدوا كشيدني على راس كل ركعه يعني پر اول رکعت باندې دا فکر ستو اول دي کدوم دي بس سوجه په دې بس کشیدنی پر دې اتایت دي پر بل دیم کشین يعني پر څلور سره رکعاتو دي د اتحیات وکي ناس دي وکي قاعده دي وکي خو په اخر کې دي بیا چې وکي سجده سهو وکي نو برابر د دل منز پرس كل في كل على رأس پر سر باندې کل رکعت دا رکعت او په الفتاوی په فتاوی الفضلی کې وایي اذا هغه وخت دار بین الثانیه و الثالثه په مابین کې د دوم او د دریم کچیر وګرځي چې دوم دي کدریم دي لا يقعدون دي کښینی او هو صحیح دا خبره صحیح ده کې په دې کې خبره چې تا دا دوم رکعت دي کدریم دي بیا دې نه کښینی
وهو صحیح دا خبره صحیح ده الا فی المغرب مگر نه په ماښام کې د ماښام په لمانځه کې دې بیا کښېني که په دې کې شک مر شي ته دوم دی که درېیم ولې درېیم رکعت خو چې دی د درېیم رکعت وروسته خو ناسته چې راځي د ماښام په لمانځه کې یا په وتر لمانځه کې دا چې دی دا فرض ګرځي نو خو دا فرض ناسته ده نو که چیرې دا د ده څخه پاته شي نو خو فرض د میانه ولاړ نو بیا دې په دې کې کښېني او که چیرې په څلور رکعتیز لمانځه کې چې پر دوم رکعت دا دوم رکعت دی که درېیم رکعت دی په دې کې نو نه دې کښېني په دغه څلور رکعتیز لمانځه کې وإن بدا كثير شروعك بسورة فسورة سر في الأولى فأول عليه فرد بان ساهون ساودة وإن قرأ كوي حرفا يو حرف كذا دا غير كم في خاقانية كم وي وسجدة سهو سجدة سهو شده سجدتان دوی سجدي دا سجدة سهو شته دا دوی سجدي دي بعد سلام ورسه دا سلام ګرځولو ويتشهد وتحيات بوي ويسلم السلام بګرځي وياتي راځي راتګ بکی بالصلاه پردرود باندې على نبي صلى الله عليه وسلم پر نبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل على مبارك بوي في كلتا قعدتين په دواړو ناستو کې یعنی هغه ناسته چې سلام په ګرځي یو خدا ناسته چې د خپل ناسته کوي اخره ناسته د وکل دا کې به درود ورسره وای بیا چې سلام وګرځوي د پاره د سجده سهوی د پاره چې سلام وګرځي بیا به د چی شو کې بیا به برته تحیات شروع کې د درود به برته ورسره وای په کلتا قعدتين په دوار ناس کې ول ادعیه دعا چې د القعده سهوی په اخره ناس کې الله ربنا بسوي وقال بعضهم بعضی وای یاتي راتک بکی بالادعیه په دعا وسر فيهما په دوار کې یعنی په اوله ناس کې وی چې بیا یار اوله ناس ته وکله اللهم ربنا ورسره وویل بیا چې سلام وګرځوي د سجده سهو او د پاره بیا سجده سهو وکړه نو په هغه کې به اللهم ربنا ووي یو قول دادي او یو قول دادي چې په اوله ناس کې خالد درود شریف ووي اللهم صل على مبارک چې وویل اللهم ربنا دې نو سلام دی وګرځي بیا د سجده سهو وکړه بیا د په بل کې تحیات د شروع کې بر اللهم ربنا پوری دا ګرځي بیا ووي نو دا دوه قول په دې کې راغلي او اصل قول دادي چې اللهم ربنا په اخر ناس کې ووي چې اخر بار سلام وګرځي قال بعضهم بعضی ویل دي اتیرا تک دی کې بالادعیه په دعا سر فيهما بدوار الناس والله أعلم فصل في زلة القارئ صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.